زما وطن یادېږي د ځوان سندرغاړي میرخان مقوري نوې سندره د تیر پنځشنبه خبره شوه. د سندرې کمپوز خپل میرخان مقوري کړی او شعر یې د محبوب شو. یو ورځ ما د استاد محبوب پر فیسبوک پاڼه باندې یو آزاد نظم ولید چې سروکای کټوټ دغه څه چې زما وطن یادېږي او زما کابل یاد شوی. ما استاد محبوب ته پیغام ورولېږه چې زه فکر کوم د دې څخه ښایسته سندره جوړېږي که چیرې په دا نظم کې موږ تغیرات راولو او د نیکه مرغه را سره یې ومنله. ما چې کمپوز جوړاوه او د شعر لیکم دواړه ډېر احساساتي مو ځکه چې د 40 کالو مهاجرتونه بیا ورپسې په اخره کې واري بیا د وطن څخه لرې پاتې کېدل په زړونو کې ډېر درد او اوس هم شته. بیا ما د اډیو چارې په هندوستان کې ورته ثبت او دغه نه بعد مې ویډیو ورته په ازبکستان کې ثبت کړ. نو هیله مند یم چې د لیدونکو مینوالو خوښه شي. ید اسمان فرښت د دنیا مست هوا ما ته وزر راکړی ما خوږ وطن ته یوسئ. ید اسمان تالن ما خپل غېږ کې واخلئ او د وطن پر ځمکه لکه باران وشیندئ. زما خپل تن یادېږي زما خپل تن یادېږي زما کابل یاد شوی